څلور ولسوالۍ 4 سب سټیشنونه او یو ګډ هدف رڼا پرمختګ او د ژوند نوې هیلې. هیواد کې د برېښنا انرژي پراختیا په دوام د هرات ولایت په 4 ولسوالیو کې د برېښنا 4 سب سټیشنونو چارې نږدې په بشپړېدو دي. د سب سټیشنونه د 40 میگا واټه په ټولیز ظرفیت د پښتون زرغون، اوبې، چشت شریف او کرخ ولسوالیو لپاره جوړیږي چې چارې یې نږدې 95 سلنه بشپړې شوي. موږ دا تمه لرو چې انشاءالله د جولای تر پایه پورې به دا 4 سب سټیشنونه تکمیل شوي وي او د دې د ټیسټ او کمیشنینګ ټولې چارې به انشاءالله بشپړې شوي وي. د دې 4 واړو سب سټیشنونو چارو په بشپړېدو سره به د یادو ولسوالیو له 40,000 څخه زیاتې کورنۍ د لومړي ځل لپاره د برېښنا له نعمته برخمنې شي. د ملي شبکې د پراختیا او د برېښنا له مرکزي شبکې سره د لرې پرتو سیمو د نښلولو په مخه به دا پروژه د ژوند شرایطو، زده کړې، روغتیا او اقتصادي ودې کې د پام وړ مثبتې پایلې ولري. تقریبا د 40,000 نه زیاتو کورنیو ته برق ورکړی شي او په دې کې تقریبا 350 مدارس او تعلیمي مرکزونه او مساجد شامل دي. د دې پروژو په پلي کېدو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینې برابرې شوي. په کار بوخت کسان د هیواد ملي شبکې پراختیا هڅو په دوام د دا ډول پروژو له عملي کېدو خوښي ښیي. ډیر خوشحاله یم چې په خپل وطن کې کار زمینه برابره ده. ما کار میکنیم، در وطن خود زحمت میکشیم، خوشحال هستیم. د هرات 4 ولسوالیو لپاره د برېښنا سب سټیشنونو جوړېدل د رڼا، هیلو او پرمختګ پر لور مهم، عملي او اساسي ګامونه دي. د دې سب سټیشنونو بشپړېدل به زرګونه کورنیو ته د لومړي ځل لپاره برېښنا ورسوي او دا د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د برېښنا انرژي پراختیا او ویش اوږده مزل په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې دي.